او دویمه طریقه هغه دا ده چې همیشه دعا کول چې الله مال و دولت خو دې راکړې او یا الله مال و دولت استعمالوم او کاروبار می ترقی کوي او تجارت می ترقی کوي یا الله د دې مال و دولت حرص او محبت زما زړه ته مره اچوه چې زما د دین او زما د آخرت د فساد او د هلاکت ذریعه وګرځي چې په دې سره زما دین تباسي په دې سره زما آخرت تباسي د صحابه کرامو زمانه کې چې کله فتوحات رالو مال و دولت راشوسو او د هغې رومو د فارس د قیصر او د قسرا لوڼې په مدینه منوره کې د مینځو په شکل تقسیمېدلې او د هغې خزانې به په مسجد نبوي کې بیشل کېدلې حضرت عمر رضی الله عنه به لاس پورته کې ژړا به شروع کړه ولې یا الله مال و دولت خو رالی موږ دا نه وایو چې زموږ زړونه دې ته میلان نه کوي موږ دا نه وایو چې د دې مال و دولت زموږ خوښ نه دی یا الله موږ مال و دولت استعمالوو زموږ د مال و دولت سره تعلق دی موږ په مال و دولت ضروریات پوره کوو یا الله زموږ د هلاکت ذریعه یې مه ګرځئ لکه د نورو قومونو د هلاکت ذریعه چې یا الله د دې محبت زموږ زړه ته مه اچوې یا الله د دې حرص زموږ زړه ته مه اچوې او همیشه به یې دا ویل یا الله دې مال و دولت کې موږ ته د یلۍ زندګي راکې یلۍ یو مرغه ده هغه همیشه په اوبو کې کښېني ناست دی پر اوبو باندې لیکن د اوبو څه چې کله واوځي د اوبو یوه ذره پر هغې باندې بیانوي نو زموږ زندګي په مال و دولت کې تیریږي لیکن چې کله د مال و دولت څخه پورته سو یا الله په داسې شکل کې مې پورته کړه چې د مال و دولت فتنه د مال و دولت فساد د مال و دولت هغه ګناه او د مال و دولت په ذریعه باندې ناجایز زموږ په زندګي کې نه وي